نن راځو درس زمونږه ډراپ ډاون مینو ده. په دې باندې خبرې کوو چې یو مینو به څنګه کریټ کوو، مینو به څنګه جوړو. د هغې لپاره به زه یو ځل د ایډیټر ته راشم او دې ځای کې به یو نوی فایل کریټ کړم. دا فایل به ځان سره سیو کړم ډیسکټاپ باندې. نیو فولډر به والو، نوم به زه ورته ورکړم CSS ډراپ ډاون مینو او دې ځای کې به ډراپ ډاون ډاټ HTML به موږ ولیکو. بس HTML به سټارټ کړم زه او دې کې به ډراپ ډاون د دې ټایټل شو لاندې به تاسو ولیکئ. سټایل به ولیکو او سټایل نه پس به سټایل بیرته کلوز کړو. ډراپ ډاون مینو چې کله هم جوړوئ تاسو نو هغه به د څه په ذریعه جوړیږي. یو ډیف کلاس به والو، کلاس به دې ته نوم هم ورکړو، کلاس از اکول ټو NVA. دا به کلوز کړو، دې انسایډ کې به دا والی تاسو همیشه لپاره ډراپ ډاون مینو چې جوړو نو هغه به لیست باندې جوړیږي. اډر لیست وي او که هغه ان اډر لیست وي دې په اساس به جوړو مونږ. او لینک به موږ سره وي، لکه مثال زه به دلته یو څه لینک والم، هیش به کیدو چې فلحال خو څه شته نه او دې نه به زه لږ کاپي والم چې بیا وروسته پکې لیکنه وکړو. مطلب داسې یو څو لینک ما واخیسته. مثال دې کې ما ولیکلو، هم مې ولیکلو، اباوټ مې ولیکلو. همدغه شانته په دې کې مثال زه ګیلري لیکم، سټاپ، همدغه شان students exam او آخره کې ولیکم contact us. یا دې په ځای به زه ولیکم programs. دا به مې ولیکل. ډراپ ډاون مینو زه په دې کې جوړول غواړم نو دې کې به زه بل UL سټارټ کړم او هغه بیرته کلوز کړو او بیا به تاسو LI په دې کې سټارټ کړئ. لینک به دام وي او دې ته به زه داسې ولیکم چې یاره فار ایگزامپل موږ سره BCS همدغه شان LI به سټارټ کړو، موږ A به ولیکو او بیا به زه هیش کېدم. د هغې پس به زه ولیکم فار ایگزامپل BBA کورسز دي. بیا به زه ولیکم href از اکول ټو هیش به کېدو مونږه DIT. دا پروګرامز نومونه به ولیکم زه LI A بس دا پروګرامونه بس دی DL. دا به سیو کو. فلحال خو دا به ساده ځکه راځي چې مطلب CSS د لارې ته مونږ ډیزاین نه دی ورکړی. دا به لږ انټرنیټ ایکسپلورر کې زه رن کوم. دا لینک شو او دا د انسایډ لینک دی. ولې ناول براشو سټایل ته نیویګیشن ډاټ نیویګیشن به زه ولیکم. دې لپاره به تاسو ویت مثال ورکړئ 100%. هایټ به تاسو ورکړئ مثال 50 پکسل. همدغه شان ډراپ شیډو به تاسو ورکئ یا باکس شیډو ورته موږ ویلی شو که نه. باکس شیډو ورته ویل کېږي 1 پکسل 1 پکسل 1 پکسل. ریډ یا ګری کلر سره به دا شیډو موږ ورکو ورته. او مارجن به چې کوم دی د دې څنګه والو، مارجن به ډیفالټ آټو والو. خلاص بره ایسه کې ودرېږم. زه به باډي ولیکم او د باډي دپاره به هم زه ولیکم چې مارجن څه شی 8. او یو خبره به صرف نه وکړو په دې ځای کې چې بیکګراؤنډ به ورته والو فار ایگزامپل ډارک بلو. صحیح شو که نه؟ دا موږ سره یو دغه شولو.
कलर तاسو خو چې مطلب کم کلر والے تاسو ډارک بلو په ځای ډارک گرے کلر والے دا کلر بوالو او بیا به دغه نه وروسته موږ دلته سوري ګورئ .NAVULI مطلب د دې نه دا دی دا اوس هغه adjacent په نوم باندې چې کوم سلیکټر و په دغه کې هغه موږ استعمال کړو سپیس والا موږ د سوي چې د دې لیست سټایل ټایپ چې کوم دی هغه څنګه کا هغه نن کا بس هغه موږ ته نن کا دیو خبره باندې کې موږ کو باس بے نیویگیشن ULLI پدې کې د دې لپاره څه پکار دي یو دا چې دې کې وزولي کما چې فلوټ کم طرف ته موږ د پکار دي لیفت طرف صحیح شو کنه فلوټ چې کله لیفت شي دا په خپل د شان راځي فلوټ لیفت پیډینګ تاسو ورکوي پیډینګ ورکه لیفت طرف نه 10 پکسل او د هغې نه علاوه 10 پکسل یا مثال 20 پکسل لیفت طرف نه هم دا ورکو دا به کاپی کو او د کوم طرف نه د رائټ طرف نه هم تاسو دا ورکوي خو صرف دا به کم کو 10 به کو دا ماغه مساوي دا به سر راځي د دې وروسته بیا تاسو لیکئ ډاټ نیویگیشن ULLIA لینک به ډیزاین کوي تاسو اول پکې مطلب مونږ غواړو ټیکسټ ډیکوریشن شیر دلو نن ټیکسټ ډیکوریشن به پکې نن واخلو او د ټیکسټ ډیکوریشن نه پس په موږ پکې کلر والو وایټ همدغه شان به دې کې زه والم ټیکسټ الاین یا لاین هایټ بسونه والو مونږه 50 پکسل وایټ کلر به زه ورته اورنج کلر والے چې هغه نور هم ښکاره شي نو دیس کې ستا سټایل دی مطلب فلوټ وتالی فلوټ دیس کې نه اخیستل کېږي فونټ ویټ ورته واله مثال بولډ دیس کې نه صرف هغه دغه ته ډیزاین ورکړه پوزیشن به ورته څنګه والو ریلیټیو صحیح شو که نه دا یو برخه شو موږ سره بیا دې نه پس تاسې به دې کې یو کار داسې وکړئ چې ډاټ نیویګیشن ULLIA چې کله دې ته ورنږدې شو د دې بیکګراؤنډ فار ایگزامپل ریډ راوله اول به دا وګورو خو دا فول نه راځي نو دې لپاره به څه وکړو ډسپلی تاسو ته ما کوم ماډل ډسپلی ښودلی وه N9 بلاک صحیح شو که نه N9 بلاک ډسپلی معنا همدا ده چې د دې ابجیکټ مطابق په دې راځي بیا ابجیکټ مطابق په دې راځي دیز کې هم تاسو پیډینګ ورکړئ لینک ترمنځ 10 پکسل څنګه پیډینګ به ورکو دا به 0 کو 0 پکسل 0 پکسل 0 پکسل 10 پکسل دا لیفٹ سائڈ دی ښا دا لیفٹ سائڈ دی 10 یا
for example 15 ښکاري که نه رایټ سایډ دا شو رایټ نه دا بټم دی دا به څنګه وساتو ورته 0 ټینګ دا لیفټ دی صحیح شو که نه نو خپله دې طرف ته هم یو سپیس دی او دې طرف ته هم موږ سره یو سپیس دی نو ګوره د خپل دغه مطابق دی برابر شي کلر کوم ځای کې اورنج ریډ دا دی بیک ګراوند به څنګه والو ورته وایټ بیا له دې نه وروسته دې کې مثال کلر ورته چې وایټ وي نو تاسو به دا څنګه والی ورته بلیک دې کې به څه ورته وایو ډاټ نیویګیشن ULLI A او دلته به ډاټ کې شی ولیکو ورته active مونږ ولې ورته وایو بیک ګراوند gray color for example black دا ولته هم کې ولیکم زه چې class is equal to چې active دا ولې په دینو سایز کې راځي ډسپلی څه شي انلاین بلاک دا خبره که موږ د دې نه خلاصول ځان غواړو نو دې بره یې څه کې ما ډسپلی بلاک لیکلی که نه دا به را کاپي کړم کټ به یې کړم د دې نه او چېرته به یې واچو موږ لینک بیدیز کې د لیکلو ضرورت کوم ځای کې ما لیکلو دا ده که نه دلته د لیکلو ضرورت نشته چک به کړو ځکه چې موږ لینک کې واچول نو مزدار ټول دپاره هم به د دې دپاره بلاک وي او هم به د دې دپاره بلاک وي بلیک په ځای به وایټ کلر ورکړو نو یو مخکې نه څنګه دی ایکټیو دی دا کانټیکټ ولې دلته راکې ہوتے دی دې لپاره به دلته راشو ډاټ نیویګیشن ULLI A او د A په داخل کې به څه دی موږ سره ګورئ ها دلته د A په داخل کې به نشته د LI په داخل کې به موږ سره څه دی UL ډسپلی به واله څه مطلب هغه موږ سره څنګه شو هایډ شو چې کله موږ دې ته ورنږدې شو باید بیا شو شي موږ سره نو موږ به داسې ولیکو ډاټ نیویګیشن ULLI بیا هغې په داخل کې UL څه شی بیا به څه ورته وایم زه ډسپلی انلاین دې کې به LI A څنګه بلاک ضروري نه دی بس انلاین بلاک هر چا دی وایي تاسې دا باید دې کې شو شي که نه داسې کې ورته وایو ULLI په داخل کې انسایډ کې څه دی موږ سره UL
دغه دې کې مسله وه لږ صبر ها دې ځای کې تاسو وګورئ ډسپلی کوم ځای کې نن ده دې ځای کې نن ده که نه خو دې کې به موږ داسې ورته وو چې دا ډسپلی نن ده نو یو څه بیکګراؤنډ به هم ورکړو بیکګراؤنډ ګرې کلر پوزیشن مثال ابسولوټ صحیح شو یو څو خبرې به نورې معلومې کړي بیا ډسپلی بلاک نه دا صحیح دی دا چې موږ کوم خبره کړې دا صحیح ده دې کې به صحیح شو صحیح شو که نه ګوره کله چې دې ته ورنږدې شو به شو کېږي اصل خبره دا چې دا نیویګیشن خو دا دی موږ سره که نه کله چې دې ته ورنږدې شو دې کې د ال آی د لیکلو ضرورت نشته یو ال او بیا د یو ال په داخل کې بل یو ال دی مطلب دا چې دې یو ال ته کله ورنږدې شو نو دا یو ال دې ښکاره شي دې لپاره موږ څه لیکو دا لیکو دا به بلاک ولیکو او که زه ورته څه ولیکم ان ان بلاک ان بلاک سره خو هغه شان دی دې کې یو پرابلم دا دی لږ صبر ښه دې ته دلته نږدې شم هغه کار شروع کړي او وجه دا چې نیویګیشن کې موږ دا اخیستی که نه ګوره نیویګیشن کې دا خبره موږ لیکلې ده دا خبره به چا ته ولیکو کله چې دې یو ایل ته نږدې شو باید دا یو ایل شروع شي نو موږ به داسې ولیکو یو ایل بیا د هغې نه وروسته دا به سیف اوس به ریفریش کړو اوس صحیح شو صحیح شو اوس که نه مخکې دلته به چې نږدې شو حدیث کې اوس بیا دې کې مې مسله ده که دې ته ته نږدې شم هغه شروع کېږي دا به حل کړو اوس خبره دا ده چې ته یویل کې خو دا ټول ایل آی دي که نه نو چې هر یو ایل آی ته نږدې کېږي هغه شروع کېږي نو موږ به څه وکړو دا خبره به چې ته واچو ال آی ته به واچو اوس صحیح شو صحیح شو نو مطلب دا چې دې کې د دې په نیویګیشن په داخل کې یو ال دی او د هغې په داخل کې یو ال آی دی چې د هغې ال آی په داخل کې څه شی دی مثلا یو ال دی نو دا یو ال خو په دې ټولو کې نشته که کوم یو کې چې هماغه به ښکاره کېږي اوس خبره ده چې دا باید په داسې شکل ښکاره نه شي دا باید څنګه ښکاره شي بریک شي موږ سره دا به څنګه بریک کوو د دې لپاره به موږ داسې ورته ووایو ډسپلی نن دا ده که نه او دې کې به داسې ورته ووایم چې ډسپلی نن شوه ویت فار ایگزامپل لږ صبر زه برابروم تاسو ته ویت څومره صحیح شو که نه هغه اندازه به ورته لږ راکمه کړو چې د دې مطابق برابره شي دا اوس خبره دا ده چې دا ډیزاینینګ چې ما کوم کړی تاسو ته په دې کې نو دا یو لینک ما ټول ډیزاین کړی دی هغې مطابق دا هم راځي دا سره نو دې کې به داسې ولیکو چې مونږ مثال بارډر دې کې به داسې وکړم زه برابر ولیکم ډاټ نیویګیشن یو ایل داسې به ولیکو دا ډسپلی نن چې ده که نه دا به هم دلته واچوئ دا ډسپلی نن به راوالو دا هم دلته واچو دا بیکګراؤنډ دا پرېږدئ अब ځان ته واچو ډسپلی نن او له هغې نه پس دې کې تاسو ولیکئ بارډر خو
کوم ماډل بارډر بټم 1 pixel solid white color هسه کی پرابلم دی بارډر بټم کنه دې کې به بارډر بټم یو ال ال آی بیا هغه په داخل کې یو ال دی بیا هغه په داخل کې ال آی دی لکه څه ورته دې په منځ کې به یو بارډر مونږ سره راشي بارډر بټم 1 pixel solid white په ځای به زه ولیکم ریډ دا بارډر راغلی خو دا د دې دپاره راغلی مکمل شیپ دپاره راغلی دا نن ښکاري مونږ ته که نه د یو لاین دپاره راغلی دا او کنه یو یو ال ته مونږه بارډر چې کې نه به دې کې لیکل کېږي ال آی به زه واچوم زه به وایم چې دا باید آیټم ته راشي اوس یو آیټم ته راغی خو دا نور یې څه کړي ای به هم زه وایم لږ صبر بیا خو چې ای والو بیا دا بره فارمیټ په دې باندې اپلای کېږي ها دا به لرې کړو دي زه ورته وایم د یو ال په داخل کې بل یو ال دی هغې په داخل کې ال آی دی لږ صبر کړه داسې وشي څومره غلط یو ال دی هغې په داخل کې بیا موږ سره څه شی دی یو ال آی دا سایز به 300 وکړو لږ صبر دا صرف د دې لپاره 300 وشو دې کې پوزیشن ما څنګه اخیستی ابسولوټ دغه یو خبره به ترې لرې کړم زه پوزیشن ابسولوټ صحیح ده ځکه چې دې باندې موږ ودرېږو باید همدې مطابق دغه موږ ته شو شي دا بارډر به زه کټ کړم دې کې به هغې کې واچو نو بیا خو اوس بیخي شو کېږي نه شی هم پکې لرې کړو سم لرې کړه دې لږ صبر ها فنویت انټرنیټ ایکسپورټ دا شانته وه دا به دې څنګه کړو دا نو دا واچو بیا دې هماغه مسله جوړېږي دوه خبرې باید وشي یو دا چې دا وایټ کلر راځي که نه دا باید مکمل راشي فل دا وایټ کلر راځي چې کله پاس به ودرېږو دې سایډ او دې سایډ ته مکمل راشي او دویمه ګرې کلر نه دا وایټ کلر چې کله پې ودرېږو دا مکمل راشي دویمه خبره چې د هر یو ترمنځ باید یو بارډر هم راشي خبره په ویډیو کې همدې کې وه خو ویډیو خو شته دی نه اوس څه وکړو دې باندې نه پیډنګ نه کېږي دا یو ال دی به د هغې داخل کې ال آی دی او په هغې داخل کې یو ال دی که ځان ته شروع کړو درېږه صبر یو ال ال آی یو ال بارډر بټم
1 pixel solid green. صحیح شو اوس کنه جدا تاسو ته ښکاري هغه بارډر شو کېږي درته دا به زه لږ 2 pixel والم او کلر به یې څنګه والو مونږ وایټ والو څه شو دا دی مونږ سره که نه دا شو دې کې به داسې ورته وایو چې ډسپلی بلاک ډسپلی خو مخکې نه هم بلاک دی ضرورت شی دی چې ویې لیکو ورته بارډر په دې شکل سره راوړو مطلب دی چې دا د دې نه بهر ولیکلو آوټ سایډ ته مو لیکلو چې آوټ سایډ ته شي نو بیا به هغه بارډر په دې کې موږ سره څنګه کېږي شو کېږي به راسره په دې کې نورې خبرې دا دي چې دا یو څه خبرې زه به بیا چک هم کړم چې دغه کلر کوم راځي موږ سره دا باید فل راشي او دویمه خبره دا ده چې په دې کې دغه بارډر چې دی ورته یو بارډر دی اعلان دی د آخري بارډر نه دی پکار دا ښکاري او سپین بارډر دا به دغه بارډر موږ ته پکار دی دا بارډر هم باید مکمل راشي موږ سره دا او بل د هغې نه نیکسټ بله خبره دا ده چې دې کې څه سپیشل کرکټر استعمالیږي تاسو کلیئر ډیش غوندې خیش غوندې ژبه کې ډیش غوندې موږ ته پته لګي چې دې مینو کې دې دغه کې چې دی ریډ ټایپ کې یې نه بله مینو شته تاسو لیدلي اکثره ټایم که نه آی تھنک دیز کې شته دا ښکاري ده دا آیکن دا څه سپیشل دغه دی زه به یې وګورم تاسو ته بیا وښیم چې دلته به څنګه دا آیکن راوړو چې موږ ته پته ولګي چې دې کې نه انسایډ هم څه نورې خبرې شته دی او هغې په داخل کې بیا نورې لکه دا خو یو مینو شوه اکثره ټایم داسې چې په دې نورو کې نه بیا ګوره داسې په دې چې موږ کله کلیک کوو دې کې خو نشته بس بیا دننه د دې کې نورې مینوګانې موږ سره نو په دې به انشاءالله زه تاسو ته بیا بل کلاس کې کار وکړم صحیح ده که نه دا اصلا کې نیویګیشن و او دا د هغې په انسایډ کې د مینو جوړولو طریقه وه خو دا به یوازې په چی باندې جوړېږي یو ایل باندې یو ایل په ترو باندې موږ دا کار کولی شو